خی دی خوا یونس علیه السلام خو دې نه دی خبر هغه ته خو پته نه لګي چې زما د قوم نه عذاب ختم شوی دی او راغلی عذاب لاړ هغه وی چې دا څه وشو خفه شو غصه شو لاړ وظنون اذ ذهب مغاضبا الى ربي لاړ غصه دی رب ته غصه نه دی دې ته غصه دی چې دا زما د قوم ولې هلاک نه شو زما ټول عمر مخالفت یې کړی دی او دی ولې هلاک نه شو زه روان شو کشتی راله کشتی ته وخت ګوره دقه ځای کې ما ووایي که نه ګناه نه ده ښه خو په کار دا وه چې د الله دا حکم الله نه ور رجوع کړی وي چې الله دا ولې وشو کشتی ته وخت کشتی ته چې څنګه وخته نو کشتی د دریاب په دا منځ کې ګیره شو چپی دی یو طرف نو بل طرف ته کشتی ډکه ولاړه ده طریقه د خلکو به دا وه چې هغه زمانه کې به غلامان خلکو ساتل نو چې کوم غلام به د مولا نه تښتېدلی او کشتی ته به وخت نو دا چل به کېده نو هغوی به هغه غلام راواغېشته او دریاب ته به یې غورځو نو کشتی به روانه شو دا د جاهلیت یو رسم و طریقه وه لکه د مصر دریاب به راختېده نو جینۍ به یې ناوې کړه خشته خوبصورته او دریاب ته به یې وغورځولو دریاب به لاندې کېناسته کشتی په اون خطه په گرداب کې تاویږي را تاویږي مانګي اعلان وکړه چې هغه مرایې دې مونږ ته ځان وښیي چې د مولانا بې اجازته تښتېدلی دی که نه ښیي نو مونږ خپله تفتیش کوو قراندازي کوو شا به ما ته ځان وښایې بس حضرت یونس علیه السلام پوه شو وی زه هغه غلام یم چې د مولا د اجازت نه بغیر را روان شوی یم تښتېدلی نه تا خو دا مخ رڼا کوي برېښنا کوي ته خو سپینګیر انسان یې خشته ښکلی ته دا نشي کېدی وی نه کنه ما ته ځان معلوم دی نه ته نشي کېدی نو قرآن اندازي وکړله فساهمه فکان من المدحدید قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي قرآن اندازي درې ځله مفسرین وی قرآن اندازي وشوه او درېیم ځل باندې درې واړه ځله د یونس علیه السلام په سر به قرآن راویستله دریاب ته یې ورلړل چې دریاب ته څنګه لاړ یو کب ته الله حکم وکړ فالتقمه الحوت وهو ملیم قب ته حکم وکوي ته به دا چل کې چې دی به خوله کې نیسې الواق به تیرې خو ما تعالی خوراک له نه درکړی شخوند به پرې نه وی ګورې لوی دریابي کب د خولې وازه کړه خو چې څنګه یونس علیه السلام یې ور وغورځو هغه نیغ په نیغه تیر کړ حفاظت څوک کوي جواب راکړي الله کوي تیر ځل مې هم درته د رب العالمین متعلق د حفاظت یو قصه کړې وه هغه ظلمي قصه مې درته کړې وه د مار او د لړم نه الله څنګه وساته حفاظت الله کوي د نوح علیه السلام قوم الله په اوبو غرق کړ مثال در کوم او د زوی هم وله غرق کړ او حضرت موسی علیه السلام ماشوم بچی د مور په صندوق کې بند کړ او دریاب ته یې وغورځو انه غرقېږي موسی علیه السلام ماشوم بچی دی مور صندوق کې بند کړ او صندوق دریاب کې وغورځو د الله په حکم وغورځوه او هغه صندوق رو زی فرشتي دکې ورکوي او د فرعون کور ته یې وردننه کړ د دشمن کور کې د دشمن په کور کې ولا الله حفاظت کوي هغه اوبه چې د نوح علیه السلام ټول قوم یې غرق کړ هغوی سره به صندوقونه مو د نوح علیه السلام قوم سره هغوی سره به هم کشتۍ وې هغوی سره به ونه هم وې غرونه هم ورسره وو چتونه هم د کوټو ورسره وو هغې بچ نه کړی شو او پوټیني صندوق حضرت موسی علیه السلام بچ کړ داسې ده که نه ده اور سوځول کوي که نه کوي اور خو د سوځولو شی دی لیکن حضرت ابراهیم علیه السلام په اور کې دننه پروت دی او الله وی یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم هغه اور کې معتدل شو ورته بلکې مفسرین لیکي چې حضرت ابراهیم علیه السلام ته د اور په منځ کې د خوږو بو چینه پیدا شوې ده او د انګورو د انارو بوټې زرغون دی په اور کې دننه هغه خوري دې سره څه کې اوس د الله زور سره څه کولی شي نه ستا عقل د الله د زور مقابله بیا نشي کولی چې وی غورځو کب تیر کا الله هلته کب ته حکم وکړو ګوره د الله یاره سړی حیران شي عجیبه نظام دی د دریاب د حیوانات هم کتل غواړي او د دریاب د ځمکې هم کتل غواړي د کب دا ګېډې ورته داسې کړه لکه د شیشې په شان شیشې نه چې څنګه د انسان نظر وځي او کب ته یې وی چې څومره دریابونه دي ټولو کې چکر والا ورکه وی ګرځوه او لګیا دی په هغه دریابونو کې کب ګرځي او حضرت یونس علیه السلام د تماشا کوي او هلته څه وایي انابت الله کوي
ګناه نه ده کړې، خو د لویو خلکو معمولي غوندې غلطي م دا ډېره لویه خبره چې تا ولې ما سره مشوره نه کول او زما د مشورې نه بغیر روان شوې. هغه مجرم قوم، کافر قوم، د نینوا کافر قوم چې ما ته رجوع کوي دی معاف کوم، او تا ما سره مشوره ونه کړله، راغلی زما په حکم بې مشورې ولې لاړې. لیکن هلته کې حضرت نوح علیه السلام لویي نه کوي، پیغمبر دی. دا نه و چې الله زه څوک یم، زه خو جیل کې واچولی شم، تا راته دا ویلي نو زه ځکه را روان شم. هلته څه وایي؟ دا نه وایي خدای تا خو ما ته ویلي که چې غر کوم غر خو دې نه کړی، او زه خو دغسې په پریشانۍ را روان شم. او د دغې قوم د نینوا د قوم یو صفت دا و چې چا به دروغ ورته وي وجبې، که زه دې له پاسه ورتلم نو وي به چې ښه تا خو دروغ مونږ ته ویلي و عذاب خو رانغې ورېږه وجنو دی. دا ټکي نه کوي. مونږ بعضې وخت کې الله سره بیا ګیلې معنی شروع داسې دې ولې وکړل الله تا داسې ولې وکړل، لکه دوستان چې دوستانو سره یا دشمن د دشمن سره مقابلې کوي. دا چل نه کوي چې خدای تا خو ویلي و که نه چې عذاب راځي خو رانغې او زما خبره رښتونې ثابته نه شوه، دا نه وایي. هلته څه وایي؟ لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. لا اله الا انت خپله دعوه کوي چې الله ګورستانه بغیر بل معبود نشته. هغه دعوه چې د ما وه او د نینوا خلکو ته مې ویلې وه، اوس هم هغه دعوه کوم. هغه کلمه چې کافر ته مې وی او مسلمان ته مې وی، اوس هم هغه ویم. هغه دعوه چې د مخ په ځمکه مې وی، دریاب کې مې ویم. هغه لا اله الا الله چې د قوم او د بادشاه مخکې مې وي، د مئی په ګېډه کې مې وي. لا اله الا انت په خپله خبره کلکې. سبحانک خدای د هر عیب او د ګناه نه پاکې، هر عیب نه پاکې. ګورې تا ته د عیب نسبت نه کوم، ته ټیک وی خو پته نه لګي چې ولې قوم د عذاب نه بچ. سبحانک خدای تعالی پاکي ده، هر قسم عیب نه خدای ته پاکې. زما ذهن بنی رسېدلی، ما غلطی کړې ده، خدای تا نشته غلطي، ته پاکې ده، ابن غلطۍ نه پاکې، دروغو نه پاکې، د وعدې خلاف ته نه کې. تا چې کوم وعده کې ټیک ته کړې ده، ته دروغ نه وې، ته چې څه وې ټیک وې، ته د عیب نه پاکې. انی کنت من الظالمین، ما نه غلطي شوې ده، باید چې تا سره ما مشوره کړې وې راوتلې وما. دا لګیا دی وایي هلته کې د اسمان د عرش فرشتې. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي، حضور پاک فرمایي پھر بعض فرشتي د الله عرشي نیولې دي. هغوی الله ته وایي الیه یرفع الکلم الطیب، لاندې چې څوک خبرې کوي د نیکۍ هغه الله ته رسي، نیک په نیغه الله ته رسیږي. هغه کلمات هغه د عرش فرشتې، والذین یحملون عرشه یسبحون، غیر چاپیره چې د عرش نه تو دی هغه هم تسبیحات وایي. هغوی وایي پروردګار یو ډېر د عجزۍ اواز را روان دی او یو ډېر د ژړا او د فریاد اواز را روان دی، خو الله ډېر د لاندې نه را روان دی، پوره اواز نه دی، ډېر کمزور، ډېر یو عجز بنده دی. او الله داسې معلومیږي لکه چې تا نیولې وي. اندازه داسې ده، اواز نه پته لګي که نه لګي، چغو نه پته لګي. ملائک مقربین رب العالمین د دنیا په بعضې حالاتو خبره یې ګورئ. په دې هم تاسو پوهېږم رسول الله مبارک فرمایي چې کومه ښځه د خپل خاوند سره جګړه کوي او دا خاوند یې نیکعملی، حدیث دی مشکات کې شته چې دا خاوند یې نیکعملی او دا ښځه بېځایه ورسره جګړې کوي، نو حورې په الله خبر جنت حورې وایي قاتلک الله، ای ښځې خدای دې هلاکه که. دا سړی خو تا سره د څو ورځو میلمه دی، در نه راځي مونږ له به راځي، زمونږ اصلي خاوند دی، ولې ورسره جګړې کوي؟ علما لیکي چې ملائکه مقربین الله تعالی د دنیا په بعضې حالاتو باندې خبروي. یا الله داسې معلومیږي لکه چې څوک دې نیولی دی او تا ته بیا هم فریاد کوي، او پروردګار ډېر د عجزۍ فریاد کوي، او ډېر لاندې نه اواز راځي، او ډېر د ژړا او د فریاد د مظلومیت اواز راځي. پروردګار هر څوک کې سوال کوم معافې کا. الله وی دا حضرت یونس علیه السلام مې رانیولی دی، اوس څه کوې ورسره؟ مې ګیر کړی دی، او کم دی مې ګیر کړی دی، د کب ګیډه کې مې ګیر کړی دی، او دې وخت کې چې دی اواز کوي نو کب مې د دریاب اخیري خټې ته رسولی دی. توره خټه کې دریاب کې کب دې وخت کې پروت دی، او د هغې تورې خټې سره سرمن جنګېدلې ده، او دې څه وایي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. قرآن شریف کې الله وی فلولا انه کان من المسبحین،
که ده په دې کپ په دې ګېډه کې تسبیح نه وې للبس فی بطنه الی یوم یبعثون، نو ما به داسې سزا وله ورکړې وه چې دا دریاب به م تر قیامته پورې او دا مئی به م تر قیامته پورې جم دی او دی به م تر قیامته پورې د کپ په دا ګېډه کې تاوېده را تاوېده، تر قیامته پورې به دغسې د مئی په ګېډه کې چکرې لګولې. فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون. الله وی معاف کب ته وی غردو فالتقمه الحوت څنګه دی هغه بل دی کې فهم دریاب قیک دریاب په دغه کې وغردو دریاب په غاړه باندې الټیک انابت الله التکی الله ته رجوع د کپ په ګېډه کې کوي او پیغمبر دی ګوري ګناه نشتا، پیغمبر د ګناه نه پاک دی او التنا چې تسبیحات وی الله معاف کوي. څنګه وګورئ وجود یې کچا شوی الله په یو بوټي د کدو بوټي په زرغون شو، یو چیلی به راتله هغه به ورته هغه خپل تی نږدې کو حضرت یونس علیه السلام به دې پیس کړ چې کله سرمن پخه شوه بوټی وچ شو، د کدو بوټی پې د پاسه پروت دی چاته پته هم نه لګي چې دلته کچه غوښه پرته نه او چیلی راځي هغه وله پی ورکوي ناګانه بوټی وچ چیلی هم بنده شوه نو دې هغه ده لږ وجړل دا ما ملګری چیلی را بس یې کوئ چیلی دې بنده شو بوټی دې بند شو لاړ شه د نینوا خلکو ته شا به دوباره فضا الله هغه خو څنګه بچ اما بچ کړی دي هغې توبه وایستله ما بچ کړی دي که تا هغه وخت سره ما ته رجوع کړی وی نو دا مسله به نه وه پېښېدلې ځه چې څه وشو ځه اوس ورځه الله هسې نه چې مارو نه نیسي هغې ما ته دا ونه وي چې ته خو پیغمبر نه بیا به سي هغه چیلی وله راوستوي دا ځان سره دا به سره دا ستا معجزه شوه د پیغمبر معجزه چې څنګه ورل قوم ته قوم مسلمانان دي وي زه یونس یم دلیل د سره معجزه مې څه ده هغه چیلی ورسره خبرې کوي چې دا یونس دی دا خدای پیغمبر دی واپس قوم یو لک قوم خدای پاک مسلمانان کړل یونس علیه السلام پکې اوس پیغمبر دی مخکې به هغوی په حیثیت د مجرم ورته کتل اوس په حیثیت د سردار ورته ګوري. نو وروڼو دوه څیزونه دي ګناه چې راشي د الله عذاب راځي او د الله د عذاب مختلف قسمونه دي بیا خو که ته وایې چې زه د الله د عذاب نه بچم د ګناه نه به توبه وباسې الله ته انابت پکې رجوع به کې خدای پاک راغلی عذاب در باندې بندوي